بس د پښتانه ټول تقریبا هغه وخت باندې دغه شانتي په دې دیرو کې پاتې کېدل به ډېر انډیوالان به ورسره پنځه شپږ اته لس او په خپله به یې پښتن ځان ته کوله اوړه به یې هغه کو دا بټۍ وې په دا بټۍ باندې به یې روټۍ راپخوله او هغه یې اور څارنې به اکثر خپله یې پخولې. ماما مو ترونه مو مړه شول دغه شانتې مونږ په جنازو کې شریک نه شولو یا به واده و د تره زوی واده به و لکه یا مونږ به پکې نه وو خبر به راغی چې یاره واده ده په دې تاریخ باندې مونږ به نه شو تلای نو ډېر سخت پریشان ژړا به راته